یار ته انتظار دی چرته کړی دی بیا په سر د دار دی چرته کړی دی او چرته خپل ضمیر ملامت کړی ځان باندې غزار دی چرته کړی دی ډېر ښه یار چې ګڼې وسوسې به راته نه یادې بندې دروازې به راته نه یادې او ذکر به د ژوند د مازدیګر نه کې ماتې آینې به راته نه یادې او آباد ښار کې ادیرې ته ودرېدم زه یو ورځې آینې ته ودرېدم او یو شیبه دا ستا ډولۍ ته زه ولاړم بیا زه خپلې جنازې ته ودرېدم او بیا مې خپل شهید ارمان ته دعا وکړه ستاسو بندې دروازې ته ودرېدم د چا په شان شوکت او تلو راتلو به نه تېر وځي کردار به ګوري پیره په پیسو به نه تېر وځي او د خلکو به هم اوري خو د خپل عقل د لاندې سر به ګوري هسې په شملو به نه تېر وځي نه جومات له ورکړې او نه مدرسو له ورکړې د قربانۍ سرمنې ټولې مې کدو له ورکړې څه د بې سره خلکو سر باندې دستار وینمه د سړیتوب تمغې ټولې نه سړو له ورکړې چې د مور د امیدونو دیوالونه دې وران نشي پیسې دې په اور وسوځي خو ورونه دې وران نشي او د غره عمره تاوان دې په نظر د چا را نشي چې هر څه کېږي ودې شي خو زړونه دې وران نشي او د چا د لاس ګلونه دي د چا د سر تاجونه رڼا دې شي د دې پیغلو خالونه دې وران نشي ډېر ښه په ښکته لاړم هم په بره لاړم د امن سوالو تر هر دره لاړم او زه د خانانو خپو کې هم پرېوتم زه هر مولاله تر منبره لاړم چې ما به کړی وې هر څه که د کېدو وې خو ارمان دا چې په تا کې هم پښتو وې او ستا د واک په واکدارانو چلېدلې زه د سل ځله باچا د لیونو وې او ما به ځان درله خرڅ کړی و لاليه که ستا حسن په قیمت دا اخیستو وې یا یې زما کړې یا یې هېر کړې خدایه یا مې د صبر عمر ډېر کړې خدایه ضرورت سوي چې معلوم شي ورته زما په حال خو راتېر کړې خدایه چې خپل رښتیني یارانو پیژني په دښمنانو کې یې ګیر کړې خدایه چې زړه سمندر ساته پروا مه کوه هر څنګه وخت په زندګۍ کې راځي زمونږ ځواني د سرو سپرلو ځواني ده په مونږ خو مرګ هم په ځوانۍ کې راځي او په ما الزام د غرور مه لګوئ زما خاني په ملنګۍ کې راځي ډېر ښه دی نه ورګورم آینه رانه یېرېږي داسې تور یمه چې شپه رانه یېرېږي د ژوندون حقیقتونو ته ولاړ یم ستا د یاد هره لمحه رانه یېرېږي زه د تورو نه بدلې معنی اخلم د کتاب هره څپه رانه یېرېږي چې د وختونو ګناهګار وطن ته راغی ملامته نوبهار وطن ته راغی او د بلا مینو زړونه یې راوړي نیم توی شوی دی خو یار وطن ته راغی ډېر ښه یار ډېر ښه مونږ باندې چې بې له یاره تېر شول هغه ژوندي عمر کې حساب نه وي خدایا ما د لاس په چاودو وبخه خیر دی که تندي کې مې محراب نه وي منم چې ډېره مجبوري وه خو مزه وه پکې ښه ګډه وډه زندګي وه خو مزه وه پکې او د اوسني دور شتمندو دومره شته چېرته وو د ټولو خلکو غریبي وه خو مزه وه پکې او نه محلونه وو او نه پکې رڼا ښکارېده د یو مات ور څوکیداري وه خو مزه وه پکې زه خو منکر لا د ښو ورځو له امکانه نه یم معذوره ژوند د راوګې ته شستومانه نه یم او زه به هره ناممکنه لار وهم راځم به زه د یو تیلي کس په شانتې به ایمانه نه یم زما په زغم زما تنها مازدیګري ګوا دي زه د یو ښکلي په واده باندې خپېمانه نه یم چې بدل دې نه کړلو کردار په خلکو که د نارې وکړې په جار په خلکو او د وخت واکداره دا دې څه کړي دي دا دې نیولې کملار په خلکو د خپلې برخې د تاوان هم نه دي څه بلا شوې د دې ښار په خلکو والله زه ډېر زبان دراز یم ما وغږوئ خبر د ژوند په هر یو راز یم ما وغږوئ زه شروعات د انقلاب یم ما متنګوئ زه اختتام د خپل آغاز یم ما وغږوئ چې قتلېدو کې چا تړلي وو زما لاسونه هغوی هم پورته کړل نن ماته په دعا لاسونه
زه چې قاتل پسې د ژوند مکالمې لتلمه ما د خپل کور نه ځان له وتړل په شا لاسونه دا کیدو جنگ له جبرن لېږلی شوی یم خو ما د هر جنگ نه راوړي دي سپا لاسونه